سلامونه، وخت مو په خیر. سرچینې وایي طالبانو امریکایانو سره په یو ډول لنډ مهالي اوربند سره سلا شوي چې پر بنسټ به دغه ډله تر 3 میاشتې پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن راتلونکې اونۍ د ناټو په مقر کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. متحده ایالات وایي دوی او ناټو یوځای افغانستان ته تللي او ګډ به وځي. د ملي دفاع وزارت وایي څېړنو یې ښودلې چې د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي اردو هلیکوپټره د قومندان علیپور کسانو ویشتل ده چې ډېر ژر به خپله سزا وویني. حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر او ایوب سالنګي د وزارت لومړي مرستیال په توګه نن معرفي شول، خو ډاکټر عبدالله وایي د مسعود اندرابي لرې کېدل نه منم. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د 24 میلیونه افغانیو په ارزښت د بڼوالۍ ودې سکټوري پروژې او د انار کرنیزو خدماتو شرکت ترمنځ لاسلیک شو.